ختیځ کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو ته د نوې ټکنالوژۍ پر مټ د زده کړو ورکولو هڅې د ننګرهار او لغمان ولایتونو په 11 ښوونځیو کې چې 6 په ننګرهار او 15 په لغمان کې د زده کوونکو ته د ADM مرستندویه مؤسسې له لوري د کمپیوټر، انټرنیټ، ټابلیټونو او نورو ټکنالوژیکي اپلیکیشنونو پر مټ زده کړې ورکول کیږي. د دې ټریننګ په ذریعہ باندې زمونږ زده کوونکي په نورو ولسوالیو کې چې دغه پروژه موږ تطبیقوو د هغې زده کوونکو سره وصل کیږي د انټرنیټ له طریقه په نورو ولایاتو کې هم وصل کیږي، حتی تر دې حده پورې چې په نورې نړۍ کې هم دوی کولی شي د دې ټکنالوژۍ په ذریعہ باندې وصل شي، دوی زده کړې وکړي. هغه زده کوونکي چې په دغه ښوونیزه ټکنالوژیکي برنامه کې زده کړې کوي وایي د تعلیمي ټکنالوژۍ زده کړې به د دوی د علمي کچې په لوړولو او راتلونکي پرمختګ کې مهم رول ولري. موږ د دغې پروژې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د درس زمینه برابره کړه. مخکې به موږ په کتابونو کې یا به کتابونه زیات یا به کم موږ پکې صحیح درس نه شو ویلی، خو دلته د دې پروژې څخه مننه چې موږ ته تابلیټ راوړي. اوس په انټرنیټ په دغه د انټرنیټ په مرسته اوس موږ ټول کتابونه په صفحه پې دغه کولی شو. موږ به په صنف کې دومره درس نه شو ویلی، خو په دلته په کمپیوټر لیب کې موږ ښه درس وایو، خو په انټرنیټ یې هم ویلی شو. مخکې به انټرنیټ نه ټابلیټ به نه انټرنیټ هېڅ شی هم نه و. اوس انټرنیټ هر څه شته، اوس په انټرنیټ هر څه ویلی شو، هره پوښتنه جوابولی شو په انټرنیټ. د ننګرهار پوهنې ریاست مرستیال بیا وایي په نننۍ نړۍ کې تعلیم او ټکنالوژۍ ته اړتیا ډیره ده او اسلامي امارت زده کوونکو ته په عصري ټکنالوژۍ زده کړو ورکولو ته ژمن دی. لکه نن سبا چې نړیواله ټکنالوژي ډیره زیاته پرمختګ لري، نو په موږ مسلمانانو باندې دا فرضي خبره ده، یو فرضي او واجبي امر دی په اهمیت کې چې دغه استعداد او تیاری دا به موږ کوو. او د معارف ریاست چې دی او بیا بالخصوص د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې جلیلیه وزارت هغوی په دې کې یو خیر اقدام دا کړی دی چې زموږ هغه رشتوي مسلکي لیسې انشاءالله العزیز هغه به هر ولایت په مرکز کې به فعالېږي. د هغې موخه او هدف هم همدا دی چې شاګردان هغه په مسلکي شکل باندې وروزل شي او هغه مسلکي پوهنتونونو ته بیا ورشي. د یادې مرستندویه ادارې مسؤلین وایي هڅه کوي چې ورته پروګرامونه د ختیځ په نورو ښوونځیو کې هم پلي کړي څو زیات شمېر زده کوونکي د عصري زده کړو او نوې ټکنالوژۍ له ګټو برخمن شي.